ماما دا تاسو څه وایئ؟ دا دومره اچانک تاسو ته زما د رشتې او بیا د واده خیال څنګه راغو؟ بچې دا خیال زما اوسنی نه دی، ډېر پخوانی دی، خو تا ته مې اوس ښکاره کړه. واه ګلپاڼې، تا لکه چې مینه کړې ده او زه به مینه کوم. لږ ډېر فرق به خو موږ دواړو کې وي که نه؟ ګوره اورنګه، مینه په زور نه کېږي، دا خو بس د یو نظر سودا ده. د یو نظر سره زړه پردي شي او پردی خپل شي. دا خو ډېره ښه خبره ده. هره مور دا غواړي چې د هغې د لور کور زر تر زره ودان شي. هسې دې مسله کې زه ستا لږ ډېر هیلپ کولی شم. هغه څنګه؟ که ستا خوښه یې زه به بابا سره خبره وکړم او هغه به زما د رشتې لپاره تاسو کره درشي. په ښار کې د یرې راج دی. دو مذهبي مخالف ګروپونه لګیا دي یو بل وژني. هغوی ته د بارود خوراک رسول دی. وبشي صاحب، دا کار وړاندې ما کړی او دې ځلې به همداسې پلی زه پخپله کوم. دا ډېر ضروري دی. نامدار خانه، د ساحره بیګم د سحر نه لکه چوتې د هغې د یاري خو به تا کله ناکله ساه هم بندوله. زه ستا په طنز پوهېږم. زه یو ګیلې له راغلی. ما ساحره بیګم ته ویلي چې نامدار خان سنبال کا، خو لکه چې هغې هم نه یې پویه کړې. همدې ګیلې له خو راغلی یم. عشرت جهان، دا ته ما سره څه کې؟ زه دې خپلول غواړم او ته ما په زوره پردی کې. پردي خپلېږي، خو خپل چې یو ځل پردي شي بیا دومره په اسانه نه خپلېږي. زه په دې نه پوهېږم چې آخر ته ما سره دا دومره ضد ولې کې؟ ضد نه، پښتو وایه، پښتو. ما د ځوانۍ روز شپې لکه د کندون تېرې کړي دي. زه د ژوند هر ارمان جوړولی یم، هر ساعت لمبه لمبه کړی یم. هغه وخت
هغه وخت ما ته ستا ضرورت و دا زه پرېښودم او اوس لکه چې تا ته زما ضرورت دی زه دې نه خپلوم عشرت جهان آخر ته ولې نه پوهېږې زه په هر څه پوهېږم ته د سهرش دفتر ته تللی وې او سرش سره زما ملاقات زما د ژوند یادګارې لمحې وې خو د هغې دپاره ته مړ یې ته که ژوندی نامدار خان په مړو حسابې نو دا ستا غلطي ده او دا حقیقت به ډېر زر په سرش ښکاره شي دا زه نه غواړم دا حقیقت دی خو دا تریخ حقیقت به د سهرش ژوند ازغي ازغي کړي همدا زه غواړم چې هغه په دې خبر شي چې هغه زما لور ده او زه مړ نه یم ژوندی یم سهرش زما لور ده او زما به یې سرش اوس لویه ده او دا فیصله به هغه کوي چې هغه چا سره وي کینه دا والا ملما چای والا د کار بنده معلومیږي ته په دې ټیکسي کې څومره مزدور کې زره ته سوا هسې خپل ژوند بربادوي ستا غوندې بنده خو په لکونو هم ګټلی شي هغه څنګه زموږ لاسنیوی به کې موږ ته هم ستا غوندې د کسانو ضرورت دی کار به څه کولی کار به زموږ د خوښي او تنخوا به ستا د خوښي ژوند به دې بدل شي ژوند ستاسو کار لکه چې غیر قانوني دی او ظاهره ده په قانوني کارونو کې خو 2 وخته روټۍ په مشکله ملاوي دا په دې ښار کې چې څومره شاپینګ سنټرې دي علیشان بنګلې دي دا ټولې په حلاله نه دي جوړې شوي د حرامو رنګونه پکې ظاهره باندې ښکاري ټیک ده زه به ستاسو په خبره سوچ وکړم سوچونه موچونه پرېږده داسې موقع بندله په ژوند کې بار بار نه ملاویږي خپل ژوند بدل کا د خپل خوش نصیبو ډیر خوش نصیبو ځان یې لکه چې د مرګ د خولې نه وویستو سر دا زمونږ ډیره لویه کامیابي ده چې مال خو مو نیو او خو زما په خیال زمونږ دا کامیابي نیمګړې ده سړی رانه بچ شو په دې ډیر خفه یم سړی به هم ګیر شي سر نن بچ شو سبا به بیا هم کیدای شي موږ سره مخامخ شي خدای دې یو ځل بیا ګوتو له راکړي بیا ګرانه ده چې رانه بچ شي صاحبان خو زمونږ په دې کامیابۍ ډیر خوشحاله دي سر او مونږ واقعي چې په ډیر لوی مقدار کې اسلحه او بارود نیولي دي او دا خارم د ډیر لوی تباهۍ نه بچ کړی دی سړیا شیرشاه خو ډیر ناوخته کو ما ورته ویلی مو چې په وخت راشه
ما به ډاکټر ته بوځي او دې تر اوسه رانغو همدغه فکر خو زه وړم همدغه غم دغه سوچ کې خو یم الله دې خیر کړي زما په دې زړه کې خو قسمه قسم وسوسې راځي د ځوان زلمي زوی مرګ خوړلي وو وسوسې خو چې لکه اوس زموږ د ژوندانه ملګري دي السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ستا د راتلو وخت دی 100 ځله مې درته ویلي چې په وخت راځه یا سړیا بس اوس غلی شه دې کښېنه ماما چې کښېنه زویا تا ته مې 100 ځله ویلي دي چې په وخت کور ته راځه مورې یو سپیشل سورلی مې وړې وه ځکه ناوخته شو. ګوره شیرشاه بچې ته ما څو ځله پوه کړې چې کور ته په وخت راځه ته ولې زموږ د صبر امتحان اخلې یا سړیا بس پرېږده ستړی راغلی دی زویا ته مخ لاسونه ووینځه چې زه تاله روټۍ راوړم. نه مور جانې روټۍ نه خورم روټۍ مې خوړلې ده. خیر دی لږه ورسره ګزاره کوه هغه غریب ستړی ستومانه راغو او تا ورته خبرې شروع کړې. تاجبرو زما د سختي همدا د دپاره ده ما سره داسې خدای مکه حالات مو بیا ونه جړئ دا خو واقعي چې ډېر بد شو دا مال که رسېدلی وی نو د ښار نقشه به بدله وه. صاحب ما خو خپل پوره کوشش کړی دی خو دا ښه ده چې زه بد شوم ګینې نو دا لوبه به بیا نور هم خطا وه. او دا دې م غټ کار وکړو. صاحب دا کار ما نه دی کړی یو ټیکسي ډرایور بچ کړی یم. ټیکسي ډرایور؟ او صاحب یو تعلیم یافته غوندې ځوان و خو ډېر یې زړور و د پولیس د خولې نه د سترګو په رپ کې راویستی یم. دا خو لکه چې ډېر د کار بنده دی. بالکل صاحب زما نظر هم دا وی چې ډېر د کار سړی دی. څه نوم یې دی؟ شیرشاه. شیرشاه؟ صاحب زموږ دپاره هیره ده هیره هر د خطرې ځای ته به لږ د زمري ځان رسوي. بیا خو کوشش وکړه چې خپل جال کې گیر کې. همدغسې مې کړي دي صاحب لومه مې ورته ایښې ده زما یقین دی چې ورپسې به خامخا راځي. صاحب ما ته اجازت دی. د خدای په امان. د خدای په امان. ټیک ده زه به ستاسو په خبره سوچ وکړم. سوچونه موچونه پرېږده داسې موقع بندله په ژوند کې بار بار نه میلاویږي. خپل ژوند بدل کا د خپلو محرومو بدل واخله. ما دپاره لکه دا چې ډېره ښه موقع ده
دې ګینګ کې به ما ته دوه فایدې وي. یو خو به زه خپل ورور تر قاتله پورې په اسانه ورسم، او بل به ښه ډېر دولت هم وګټم. خو ستا تعلیم، ستا د خاندان نیکنامي او دا غیر قانوني روزګار، تعلیم په دې ملک کې تعلیم ما له څه راکړه؟ بېروزګاري، معاشي تنګدستي او خپېماني. زه به دولت ګټم، دولت چې نن سبا د شرافت یو داسې معیار دی چې د ژوند هر خامي په خوبۍ کې بدله کېږي.